غزني ولایت کې د راستنه شوو کډوالو کورنیو ته د بشري مرستو د ویش بهیر پیل شو. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر مولوي عطاالله عمري غزني ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې له 1200 راستنه شوو کورنیو سره د مرستو د ویش لړۍ پیل کړه چې هرې کورنۍ ته به 15,000 افغانۍ او 5 بوجۍ غنم وویشل شي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر مولوي عطاالله عمري وایي چې تر دمګړۍ له ګاونډیو هیوادونو شاوخوا 4 میلیونه کډوال راستانه شوي چې له شاوخوا 70,000 راستانه شوو کورنیو سره د اسلامي امارت له لوري بشري مرستې شوي. تا به حال 4.5 میلیون برادرای ما از ملک مهاجرت برگشتند. الحمدلله هیچ نوع مشکل پیش نآمد. 4.5 میلیون نفوس 10% نفوس ملک ما هستند. 4.5 میلیون نفوس یک ملک های کوچکی هستند. تقریبا 71 هزار نفر در می زمستان 71 هزار فامیل ها را کمک مواد غذایی و کمک نقدی صورت می گیرد. در 34 ولایت افغانستان این پروسه ما ادامه دارد. ورته مهال راستانه شوي کډوال د ژمي په موسم کې دغه مرستې اړینې بولي او له اسلامي امارت او همدارنګه له خیریه بنسټونو د لا ډېرو مرستو غوښتنه کوي. د پاکستان د دغه مهاجر یم، دا مرسته راسره سوې ده، ډېر خوشحاله یم چې دا خو لږ به هم ښه ده ګزاره کوي، خو څه نور مرسته دیم راسره وشي موږ ډېر مجبور یو انشاءالله. و ما واقعا امروز اومدیم اینجا این کمک ها رو دیدیم خوشحال شدیم. جای تشکری است. انشالله که آرزو داریم بازم برای با از بالا کمک کنن، مثلا در دوای سرد زمستان فکر مهاجرین باشن. د مسولینو په وینا د بشري مرستو دا لړۍ په ټول هیواد کې روانه ده چې تېره ورځ په هلمند ولایت کې هم 1200 راستنه شوو کورنیو ته د مرستو دغه لړۍ پیل شوې وه.